د نورو د پوهاوي سبب شي، د نورو د استفادې سبب شي، د نورو دپاره د استفادې وړ وګرځي. مبین صاحب زه دا قطعنامه م وایم، تاسو په ملګري هم راخیستي دي. که چېرته دغه د سید ورور نه تاسو یو سوال اخلی دی، د سوال وکوي، زه به تر هغې د قطعنامه را پیدا کړم، دا به ووایم بیا. ښه سید وروره مهرباني وکړه. د نیمروز دینی علماو د کابل اداره نامشروع بلله. خب ما خودم شخصا من دولت کابل هم مشروع میدانم، نه طالبان هم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما مردم در بین دو طرف میسوزیم. ما خودم شخصا سعی کنه، من مولا هستم، من یک مسلمان هستم. کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله. دیگه ما مردم بیچاره که در بین کابل هستیم، مردمی که در بین ولایت ها هستیم، وقتی که شما سوال من این است که شما انتحار میکنین، انفجار میکنین و بله الو مهربانی صدای شما میاد. مهربانی وقتی که انفجار و انتحار و این چیزا میشوه، مردم بیچاره کشته میشه، مردمی که پشت یک لقمه نان میبرایه کشته میشه که یی نه چوکی میطلبه، نه ای چیز نمیطلبه، یک امنیت میطلبه. شما چرا بیادر تو از لکچر خودداری کو سوال داری در رابطه با موضوع امروز ما؟ موضوع رو به دیگه طرف نبر. خب سوال اول من این است که در بین مردم شما چرا در بین مردم عام انتحاری میکنین؟ و سوال دوم این است آیا ما مسلمان نیستیم که شما ما را میکشین؟ ما خود کلمه میخوانیم. بله همون 65,000 کابلی را کی کشته که مسلمان نبود؟ در سر مردم که میخ میکبودن و مسلمان نبود؟ مردم که سرقس مرده میکد مسلمان نبود؟ که حالا شما الگوی خود خطاب میکنه. خب ما الگو کسی را سعی کنه اجازه یک سید وروره تاسو سوال مونږ واخیستو د انفجار او انتحار چې کوم تاسو یادونه کوئ هغه د سی آی ای د جاسوسانو لخوا کیږي. د اسلامي امارت د مجاهدینو له لوري چې کوم انفجار کیږي او کوم فدایي بریدونه کیږي هغه په خپلو معینو اهدافو کیږي. هغه په هغې کې د اشغالګره کفار او د هغوی ملګري له منځه وړل کیږي. هغه کې بېګناه ملکي خلک د منځه نه وړل کیږي. هغه بریدونه چې په هغې کې بېګناه ملکي خلک د منځه ځي هغه د همدې د سی آی ای د جاسوسانو له لوري دا بریدونه کیږي چې په دې اړه ډېر څه رسنیو ته راووتل او ډېر څه رسوا شول او ډېر څه به نور هم رسوا شي، تاسې به یې ووینئ. د موږ د لایف موضوع چې ده هغه د علماو شورا د نیمروز د علماو د مجمع هغه پرېکړه لیک ده، هغه قطعنامه ده چې دوی څو نکات مهم نکات دي. مبین صاحب زه به دا